په هرات کې ګڼې ښځې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې پر کارونو بوختې دي او بیلابیل کارونه مخته وړي. د صنعتکارو او سوداګرو میرمنو نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده او ګڼې ښځې ورسره په کار بوختې دي. صادقه صادقي له صنعتکارو میرمنو څخه ده چې د تازه میوې د پروسس یوه کوچنۍ کارخونه لري چې بیلابیل تازه میوې پکې پروسس کیږي. ما 8 نوع میوه تولید میکنیم، مثل اندانه، خربزه، کیوی، سیب، مالته، کله، توت زمینی، زردالو، شفتالو، هم 8 نوع میوه. ما تا میتونیم میوه زیادتر هم تولید کنیم. د دغه کارخونې د مسئولینو په خبره په دغه کارخونه کې د هر موسم په وخت کې د همغه موسم میوه پروسس کیږي ترڅو پر قیمتونو کې هم کموالی راشي. پیرامون قیمت ما تلاش میکنیم در فصل میوه. خوشبختانه افغانستان و هرات کشور و ولایتی هست که زراعتی هست و میزان تولیدات میوه و محصولات میوه زیاد هست. به همین دلیل ما تلاش ما این هست که در وقت فراوانی میوه، مثلا در فصل بهار یا فصل تابستان که میوه های گرمسیری مانند هندوانه، خربوزه یا غیر میوه ها زیاد هست، ما تلاش میکنیم تا که حد اکثر میزان از این میوه ها خریداری میکنیم و تولید انبوه میکنیم. به همین دلیل قیمت ها پایین تر و نازل تر تمام میشه و میتونیم با قیمت پایین تر محصول به بازار وارد کنیم. د هرات سیمه ایز مسئولین د سوداګرو او پانګوالو میرمنو د ملاتړ سربیره زیاتوي چې د دوی لپاره د نندارتونونو د جوړولو پلان لري. دا یو واقعیت دی چې نمایشګاه د داخلي تولیداتو لپاره دا یو بهترین فرصت دی او یو بهترین بازار دی چې زموږ ستاسې داخلي تولیدات دا په جهاني سطح باندې د هغو دپاره یو بازاریابي او یا د بازار یا د تعلقاتو موقع پیدا کوي. د دې په مثال باندې لکه په تیرو کلو کې یا په تیر کال کې چې موږ تاسې د دې شاهدان وو چې په مختلفو هیوادو کې موږ تاسې داخلي شرکتونه معرفي شوي وو د نمایشګاه په خاطر باندې. په دغه کارخونه کې بوختو کسانو له ډلې او یا سلنې میرمنې تشکیلوي. د دغه کارخونې د مسئولینو په خبره اوس مهال په ورځ کې 60 کیلو تازه میوه پروسس کیږي او په پام کې ده چې کارخونې ته پراختیا ورکړي او په ډیره کچه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. بلخوا ګڼو هغو میرمنو چې پخوا یې په دولتي او خصوصي سکتورونو کې دندې ترسره کولې اوس یې سوداګري او کار ته مخه کړې ده.